سلام ستړي مشه دریو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. مالیې وزارت وایي روان کال تر اوسه څه کم 99 میلیارده افغاني عواید راټول شوي. مالیې وزارت وایي چې روان مالي کال د زمري میاشتې تر 20 نیټې پورې کورني عواید 99 میلیارده افغانیو ته رسیږي. د یاد وزارت له لوري خپاره شوې خبرپاڼه کې د غرض راغلي چې د روان کال د اسد میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې 15 میلیارده افغاني کورني عواید راټول کړي دي. د خبرپاڼې له مخې د زمري میاشتې له 3 تر 14 نیټې پورې د راټول شویو 15 میلیارده افغانیو له ډلې 133 میلیونه یې له مستوفیتونو، 1 میلیارد او 308 میلیونه له مالیاتي عوایدو، 1 میلیارد او 438 میلیونه افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2 میلیارد او 130 میلیونه هغې له ګمرکونو راټول شوي دي. د یادونه ده چې د کرونا وبا له امله د هیواد اقتصادي وضعیت سخت اغېزمن شوی او حکومت اعلان کړی دی چې کرونا په افغانستان کې د فقر کچه له 55 څخه تر 92 سلنې ته لوړه کړې ده. بل مهم خبر مده چې پاکستان وايي تعلیمي ادارو کې افغانانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابروو. پاکستان وايي چې دوی له افغانستان سره نږدې اړیکو غوښتونکي دي. پاکستان ټوډے ورځپاڼې په بنسټیزو چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان ځانګړي استازي محمد شهزاد ارباب له قبله ویلي چې دوی هڅه کوي له افغانستان سره خپل اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد به یې په نږدې راتلونکي کې د افغان سوداګرو پر مخ پرتې ستونزې حل او د غرض خپلې دروازې له دغه هیواد سره د سوداګرۍ پر مخ پرانیزي. نوموړي د غرض ویلي چې پاکستان به په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره اسانتیاوې برابرې او ځانګړې توګه افغان زده کوونکو ته د خپل هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. یادونه ده چې د افغانستان د میوو حاصلاتو اخیستو سره مهاله پاکستان خپل دروازې د افغان سوداګرو پر مخ تړلې دي. وروسته اعلان خبر ده چې طالبانو د وسلوالو غلو هغه ډله نیولې ده چې د کابل کندهار په لویه لاره یې مسافر او موټر چلوونکي لوټول. طالبانو دغه غله وروسته تر هغه نیولې دي چې نن اعتراض کوونکو د غزني ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار لویه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې وه. لسګونه موټر چلوونکو او مسافرو په یاده سیمه کې د خپل اعتراض په ترڅ کې پر حکومت غږ وکړ چې پر یاده لاره د وسلوالو غلو مخنیوی وکړي. د دوی په خبره تېره شپه غلو له مسافرو پیسې وړې دي او له دوی سره یې زور زیاتی کړی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.